الصلاۃ والسلام عمرې لته کافر دلار نه واپس کوي ته عمرې له نشي راتلې الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مکی مشرکینو شرایط لیکلو او یو کاغذ ولیکل شو پاغي باندې دا معاهده ولیکل شو په کې کافر ډېر سخت شرایط نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ایخو یو شرط پاغي کې دا و کوستاسو نه څوک مرتد شو نعوذ بالله د اسلام نه واپس شو مکی ته واپس راغی موږ به تاسو له نه درکو خو په مکه کې څوک مسلمان شو مدینه منورې ته درغی نو تاسو به د ځان سره نه پرې موږ ته به واپس حواله کوئ دا شرط سره نبی علیہ السلام منلو یو شرط پکې دا چې څه کال تاسو عمره نشئ کولی تاسو به واپس مدینه منورې ته ځئ کال له به راځئ ځان سره به اسلحې نه راوړئ صرف 3 ورځې په مکه کې تېروئ بیا به واپس ځئ ډېر عجیبه سخت شرایط نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ایښي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه شرایط منلي وو په هغې کې یو شرط دا و چې مکه مکرمه کې نورې قبیلې هم د قریشو نه علاوه پاتې کېږي چې هغې ته بنو خزاعه او بنو بکر ویلی شي د دې دوو قبیلو به ټول عمر د یو بل سره جګړې وي د بنو خزاعه او د بنو بکر ټول عمر به د دوی د یو بل سره جګړې ژوند داسې تېرېدو نو په هغې کې معاهده کې دا ولیکلی شو چې دې قبیلو ته اختیار دی چې دوی د هر چا سره ملګري کېږي ملګري دي شي هر طرف ته چې کېږي نو بنو بکر قبیله چې وه هغې قریش غوره کړه موږ د کفارو سره کېږو او بنو خزاعه چې ونه هغې نبي علیہ السلام غوره کوي موږ د دوی ملګرتیا کوو نو په دې معاهده کې دا ولیکلی شو چې دوی به هم د یو بل سره جګړې نه کوي دا بنو خزاعه بنو بکر به هم د یو بل سره جګړې نه کوي خو که چېرته دوی د یو بل سره جګړه کوله نو موږ به د دوی ملګرتیا نه کوو د بلې ډلې په خلاف باندې یعنی د بنو بکر ملګري قریش دي نو قریش به د بنو بکر ملګرتیا نه کوي او بنو خزاعه ملګري د نبی علیہ السلام دي نو نبی علیہ السلام به د بنو خزاعه ملګرتیا نه کوي په مخالفت د بنو بکر باندې یعنی د دوی امداد به نه کوو دا معاهده وشوله وخت تېرېدو دوی هم جګړه نه کوله ارام سره ژوند تېرو دې بنو بکر داسې کار وکړو چې د شپې په بنو خزاعه باندې حمله وکړه هغې د ځان نه خبر هم نه دوی په حمله وکړه هغې د یوې چینې د یو کوی په غاړه باندې ودو او داسې حمله یې پرې وکړه چې ډېر شی پکې ووجل هغوی ترې وتښتېدل حتی تر دې پورې چې بیت الله شریف ته ننوتل هلته یې پرېنښودل بیا یو سړی بودیل تېنه مو د هغه کور ته ورغله هلته یې قتل کړو نه یې پرېښودل او د دې بنو بکر مرګتیا قریشو وکړله حالانکې معاهده کې دا و چې د دوی مرګتیا به نه کوئ خو قریشو د هغې وعدې خلاف ورزي وکړه او د بنو بکر مرګتیا وکړه په بنو خزاعه حمله وکړه او د هغوی نه ډېر شي کسان قتل کړو د دوی خو مطلب دا و چې نبی علیہ السلام مدینه منوره کې د هغه څه خبرېږي چې سار شو نو کار خور ته خپل یاد و چې موږ خو غلطي وکړه موږ د نبی علیہ السلام سره دا لیکل کړي دي چې موږ به د دوی مرګتیا نه کوو د دوی په جنګونو کې او موږ خو د خپلو ملګرو مرګتیا وکړه د نبي علیہ السلام د ملګرو په خلاف باندې دا خو موږ غلطي وکړه دا خو موږ نه غلطي وشوله چې سحر شو نو عمر بن سالم د دې بنو خزاعه کې یو تن و هغه د دې ځای نه روان شو مدینې منورې ته لاړ او چې مدینې منورې ته لاړ که نه نو مسجد نبوي ته چې څنګه ورسېدو نو نبي علیہ السلام یې په شعرونو کې خبر کوم شعرونه ورته شروع کړو او په شعرونو کې نبی علیہ السلام ته اشعارو کې دا خبره وکړه چې په موږ باندې بنو بکر حمله کړې ده او قریشو مرګتیا کړې ده او حالانکې تاسو سره لیکل دا کړي چې د دوی به امداد نه کوئ تعاون به نه کوئ هغې د خپلې وعدې خلاف ورزي کړي موږ راغلي یو موږ ستا ملګري اوس به ته زموږ امداد کوئ او نبی علیہ السلام ته دا وویل چې اوس به ته زموږ ملګرتیا کوئ ته به زموږ امداد کوئ ځکه موږ ستا ملګرتیا غوره کړې ده او نبی علیہ السلام ته د مشرانو خبرې را یاد کړې چې ستا مشرانو په موږ باندې ننګ کړی دی او موږ تا سره چېرته بد شکني نه ده کړې عهد شکني ستا سره موږ نه ده کړې ستا ټول عمر موږ تابعدار پاتې شوي یو اشعارو کې نبی علیہ السلام ته دا خبره وکړه نبی علیہ السلام داسې وکړلو چې
یو تن روان کو قائد یو قاصد روان کو او قاصد ته وویلو ویلاړ شه او قریشو ته دا درې خبرې وکړه قریشو ته دا ووایه چې تاسو د خپلې معاهدې خلاف ورزي کړې ده اوس به دې دریو خبرو کې یوه اختیار کوي یا خو داسې وکړئ د خزاعه قبیلې چې کوم کسان تاسو وجلي د هغې دیت ورکوئ زمونږ د ملګرو کوم کسان چې تاسو قتل کړي د هغې څه ورکوئ دیت ورکوئ خبره به خلاصه شي دویم دا چې د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کړي بنو بکر سره تاسو ملګرتیا ده او د هغې په ملګرتیا کې تاسو بنو خزاعه وجلي دي نو د هغې سره خپل ملګرتیا څه کوئ ختمه کړه دویمه خبره دا ده او درېیمه خبره دا ده چې په حدیبیه کې کومه معاهده لیکلې شوې ده یا هغه ختمه کوي فسخه کوي په دې دریو خبرو کې یې وکړئ یا د بنو خزاعه د مقتولینو دیت ورکوئ یا د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کوي یا مې چې ستاسو سره د جنګ بندۍ کومه معاهده او کوم شرایط لیکلي ووایئ چې هغه موږ نه منو هغه فسخه کوي دې دریو خبرو کې یې وکړئ قاصد چې راغی قریشو ته یې دا خبره وکړه قریشو ورته ویل په دې دریو واړو کې یو هم نه منو په دې دریو واړو کې مونږ یو هم نه منو او ووایه خپل پیغمبر ته چې څه کوي ودې کړي چې دا یې وویلو قاصد روان شو چې قاصد مدینې منورې ته روان شو دلته کې دوی وویل چې یاره دا خو مونږ غلطي وکړه ځکه چې هغه زور خو هم مات شوی و که نه هغه زور هم مات شوی و ځکه غټ غټ خلک مسلمان شوی خالد بن ولید غونته سړی مسلمان شوی مدینې منورې ته تللی و عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه غونته کې سړی مسلمان شوی عمر ابن عاص غونته سړی مسلمان شوی غټ غټ خلک مسلمان شوی و د دوی هغه زور خو مات شوی و چې سوچ وکړه یاره زموږ خو اوس هغه زور هم نشته دی او موږ خو د نبي علیه صلات وسلام سره د وعدې خلاف ورزي وکړه دا به اوس څه کېږي ستومانه شو پښیمانه شو ابو سفیان ته وویل هله شا به زر ځان مدینې منورې ته ورسوه او نبي علیه صلات وسلام ته ووایه چې د حدیبې کومه معاهده ده زه د هغې تجدید له راغلی یم هغه مې در سره یو ځل ماته کړه خو زه بیا راغلی یم چې هغه معاهده نوي کړو زر ورشه ابو سفیان د صلح دپاره د مکې نه روان شو مدینې منورې ته چې څنګه مدینې منورې ته ورسېدو نو لومبی د خپلې لور کره لاړ ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان یوه لور په نبي علیه السلام واده وه په ازواج مطهرات کې ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نو دی چې مدینې منورې ته څنګه ورغی که نه نو ډایرکټ د خپلې لور کره لاړ چې د خپلې لور کره لاړ او لور یې ورته ډېره زیاته خوشحاله شوه ځکه خپل پلار یې ډېره مدفس ولیدو ډېره مدفس یې ولیدو ابو سفیان او پلار یې ډېر لوی سړی و د مکې مکرمې سردار و څه وړوکی سړی خو ونه که نه نو دا خپل پلار ته پاسېده پلار یې ځان ته رانږدې کړه دا یې ښکل کړه دی دا پلار په تندي ښکل کو خو چې کله سلام کلام وشو نو د ابو سفیان داسې یو پوزې پروت و چې په هغې باندې کېناستو نو چې څنګه کېناستو نو ام حبیبه رضی الله تعالی ته وفرمیل وی بابا لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه نو هغه داسې لږ اوچت شو نو هغې ته هغه پوزکی راغونډ کړو هغه بستره یې ترې راغونډه کړه چې راغونډه کړه بابا اوس کېنه نو هغه ورته وی لورې زه کېناستم په پوزه کې نو هغه دې رانه راغونډ کو نو دا دې رانه ولې راغونډ کو دا پوزکی زما مناسب نه دی او که زه د دې پوزکي مناسب نه یم دا پوزکی زما مناسب نه دی زه د پلار یم او دا پوزکی لږ خیرن دی خراب دی نو دا دې مناسب ونه ګڼله چې زه په دې خراب پوزکي کښېنم نو ځکه دې راغونډ کو خو که داسې دې کړي دا ښه خبره ده خو که زه د دې پوزکي مناسب نه یم یعنې زما دومره قدر نشته دی چې زه په دې پوزکي کښېنم نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل وی بابا خبره داسې نه ده خبره داسې نه ده بلکې دا هغه پوزکی دی چې په دې باندې زما سره د دواړو جهانو سردار کینی او پاسي دا د هغه د ملاستې ځای دی دا د دواړو جهانو د سردار پوزکی دی بابا زه دا نه مناسب کوم چې یو مشرک دی د الله پاک پیغمبر په ځای باندې کینی پلار مې ټیک ده ډېر راته ګرانې خو مشرکي او زه دا نه برداشت کوم چې د پاک پیغمبر په ځای باندې یو مشرک کینی دا پوزکی مې ځکه راغونډ کړو پلار یې ورته وویلو وی لورې ستاسو پیغمبر دا اخلاق ښایي او لورې چې زمانه جدا شوي یې نو داسې شوي چې لکه لاره د نه ورکه شوې ده زمانه چې کله جدا شوي که نه نو په شر کې مبتلا شوي نو ام حبیبه
رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وی بابا چې ستانه جدا شوی ما په شر کې نه یم مبتلا شوی بلکې د کفر د تیارو نه راوتی ما د اسلام په رڼا کې داخله شوی ما د اسلام په رڼا کې داخله شوم. بیا ورته وی بابا یو تپوس درنه وکړم. ابو سفیان ورته وکړه وی ته خو ډېر زیات هوښیار سړی که نه؟ وی هاو. وی د مکې مکرمې سردار یې که نه ډېر خلک درته کیني او پاسې ستا په خبرو باندې عمل کوي که نه لوی د مکې سردار یې که ډېر هوښیار سړی وي. او بابا تعجب راته په دې راځي او حیرانتیا راته په دې راځي چې د دومره عقل سره ګټو ته سر ټیټای د دومره سردارۍ سره ګټو لوټو ته سر ټیټای بوتانو ته سجدې کوي نو زه حیرانه په دې باندې چې ستا عقل په دغه ټایم کې چېرته لاړ شي. ابو سفیان چې دا خبره واورېده د غصې نه سیده پاڅېد او مسجد نبوي ته راغی. مسجد نبوي ته راغی او نبي علیه الصلاة والسلام سره کېناستو او وی ورته ویل ای محمده صلی الله علیه وسلم وی زه راغلی ما چې د حدیبې کې زما او ستا کومه صلح شوې ده چې هغه دوباره وکړو. د حدیبې مقام کې چې کومه صلح زموږ شوې وه د هغې تجدید دپاره راغلی ما. نبی علیه الصلاة والسلام ورته هېڅ هم ونه ویل نه ورته ښه وویله نه ورته نه وویلو خاموشه پاتې شو نبی علیه السلام. دی ناست ناست ور دغې ځای نه پاڅېد چې پاڅېدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له ورغې وایي دا ډېر خاص ملګری دی کیدای شي دی زما سفارش وکړي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه له ورغې وایي ابوبکره زه راغلی یم ته خپل ملګري ته زما سفارش وکړه چې د حدیبې کومه صلح زموږ شوي وه کوم شرایط لیکلی شوي چې هغه راسره دوباره نبي علیه السلام ومني مونږ مات کړي دي خو اوس دوباره راغلم چې بیا یې د سره تازه کړو دا معاهده. ابوبکر رضی الله تعالی عنه وفرمایل زه دا کار نشم کولی زه دا نشم کولی. دی د هغې ځای نه پاڅېدو لاړ عمر رضی الله تعالی عنه له وایي کیدای شي دی زما سره دا خبره ومني. وی عمره دې له راغلی ما چې لاړ شي خپل ملګري ته ووایي چې ابو سفیان راغلی دی او خیر دی دا معاهده ورسره دوباره تازه کړه. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی زه ستا دپاره لاړ شم او نبي علیه الصلاة والسلام ته سفارش وکړم. عمر رضی الله ډېر غوسهناک سړی و که نه وی زه لاړ شم او ستا سفارش نبي علیه الصلاة والسلام ته وکړم. وی قسم په الله کو نبي علیه السلام د جهاد حکم وکړو تا سره او هېڅوک نه جنګېدل زه به ستا خلاف یوازې جنګېږم. توره یې راویستله وی زما دا توره به ستا د سر د پاسه او ته ماته وایي چې نبي علیه السلام ته زما سفارش وکړه. چې دی خو د هغې ځای نه ورټلی شو لاړ علي رضی الله تعالی عنه وی علي تا ته پته ده چې زه او ته یو بل ته په رشته کې ډېر زیات نږدې یو بل ته ډېر زیات نږدې یو. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی څه وکړم؟ وی داسې وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته زما سفارش وکړه زما سفارش ورته وکړه چې د حدیبې دا کومه معاهده چې مونږ کړې ده چې دا راسره نبي علیه السلام دوباره ومني. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی زما د الله په ذات باندې قسم نبی علیه الصلاة والسلام د دې په باره کې یو فیصله کړې ده. د دې باره کې نبی علیه السلام څه کړې ده؟ یو فیصله کړې ده. اوس د چا مجال هم نشته چې نبی علیه الصلاة والسلام ته د هغې خلاف خبره وکړي. زه دا نشم کولی. نبی علیه السلام خپله فیصله کړې زه به څنګه ورځم نبی علیه الصلاة والسلام لره. ابو سفیان فاطمه رضی الله تعالی ته مخاطب شو وی ای بنت محمد ای د محمد لوري. فاطمه رضی الله تعالی هم ناسته وه حسن رضی الله تعالی سره هم ناست او علي رضی الله تعالی هم ناست. دوی ای د محمد لوري صلی الله علیه وسلم وی ته خپل پلار ته سفارش وکړه که نه او که ته ورته نه کوې که نه نو ستا خواته چې دا کوم ماشوم ناست دی دا حسنه دا کوم ماشوم چې ناست دی وی ده ته ووایه چې لاړ شه مسجد نبوي کې دا چغه ووهه چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده. د حسن ته ووایه چې دی مسجد نبوي ته لاړ شه په مسجد نبوي کې کومه چغه ووایي چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده. وی یقین وکړه چې د ده په اواز سره به تمامو قریشو ته حفاظت نصیب شي محفوظ به شي تمام سرداران. فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی دا خو ماشوم دی پناه ورکول خو د غټو کار دی دا خو وړوکی دی دی به څه پناه ورکړي. وی دویمه خبره دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام په خلاف کې به دی راپاسي یو تن ته به پناه ورکوي. زما بابا به یو فیصله کړي او د هغه نوسۍ به راپاسي او د هغې خلاف به وایي چې ما پناه ورکړې ده. نه نه وی دا موږ نشو کولی. ابو سفیان علي رضی الله تعالی ته متوجه شو علي دا معلومیږي دا چې دا خبره ډېره سخته شوې ده دا خبره ډېره سخته شوې ده ځکه زما سفارش ته هېڅوک هم تیارو نه دي. خو داسې راته څه چل وښیه چې اوس د مدینې منورې نه خو نامراده لا نړ شم که نه د مکې کې به خلکو ته څنګه مخ ښیم چې
چې زه اسې رالمه څه طریقه خو راته وښیه که نه. نو علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وایي داسې وکړه که نه زه درته یو چل ښیم که ودې کړو نو ښه به ستا دپاره کیدای شي فایدهمن وي. وایي څو وی جمعات ته لاړ شه مسجد نبوي ته او هلته په تیزه دا خبره وکړه چې زه دې دپاره راغلی ما چې د حدیبیې د صلح تجدید وکړم د صلح حدیبیې تجدید دپاره راغلی او د هغې د استحکام دپاره راغلی او د صلح چې کوم موده ده د هغې د زیادت دپاره راغلی چې هغه موده دې نور هم زیاته شي. وایي دا چغه ووهه او بیا ځه. ابو سفیان راغی مسجد نبوي ته نبی علیه السلام هم ناست دی صحابه کرام هم ناست دي په چغه یې دا آواز وکړو وایي زه مکې نه دې دپاره راغلی ما چې د صلح حدیبیه دې بحال پاتې شي هغه شرایط دې بحال پاتې شي. دا خبره یې وکړه او د مسجد نبوي نه روان شو مکې مکرمې ته لاړ. چې کله مکې مکرمې ته لاړو هلته ترېنه خلک تپوس وکړ ابو سفیانه څه دې راوړو. مسجد نبوي ته لاړم او آواز مې وکړو چې زه د صلح حدیبیې د تجدید دپاره راغلی یم. نو هغې ورته وایي ستا دا اعلان نبي علیه السلام قبول کړو څه ښه نه یې درته وکړه ده. وایي نه وایي نه یې درته ښه کړې نه نه وایي نه وایي دا درته چا ویلي وو وایي دا راته علي داسې ووایي نو وایي دومره غټ سرداري او علي غونته سړي ته دوکه کړې. د دې څه مطلب چې لاړې مسجد نبوي کې د اعلان وکړو چې زه د صلح حدیبیې د تجدید دپاره راغلی یم او را روان شوې نه درته ښه میلو شو نه درته نه میلو شو هسې رالي وایي هسې لاړې او هسې رالي وغولېدلې. دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وایي تاسو د جنگ سامان تیار کړئ ځان تیاروئ د جنگ سامانونه تیاروئ په مکه باندې حمله کوو خو داسې به وکئ چې ګورې څوک درنه خبر نشي دا خبره پټه ساتو مکې ته ګوره دا خبر ونه رسي چې نبی علیه السلام په مکه باندې څه کوي حمله کوي دا خبره پټه وساتئ. په دغې ورځو کې د مکې مکرمې یوه ډمه وه غالبا چې د هغې سلمان و دا یوه ډمه وه دې به دا مجلسونه به یې کول او په حجرو کې به ګډېده او خلکو به یې پیسې چانګلې د دې دغه معاش او دغه د ګټې وټې ذریعه وه. خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شه کفار مړه شو نو د مشرکین مکه هغه زور لږ کم شو. نو دا په دغې ورځو کې راغلي او مدینې منورې ته نبي علیه الصلاة والسلام له راله وایي دا وی اے محمد صلی الله علیه وسلم وی دې له نه یم راغلی چې مسلمانه شوې یم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي څه له بیا راغلي صحابه کرام هم پېژندله ټولو پېژندله مشهوره ښځه وه. وی څه له راغلي وی ما باندې به چې چا پیسې چنګلې خو تا ټولو ووجلو سردارانو په ما باندې پیسې چنګلې خو تا ټول مړه کړلو. وی په مکه کې اوس زما ګزاره ګرانه ده څوک را باندې د پیسو چنګلو نشته دی مکه کې مې ګزاره نه کېږي. وی څه له راغلي وی دې له راغلم چې ته د خپلو ملګرو ته ووایې زما سره امداد وکړي ماله څه پیسې میسې راکړي زما اوس هلته ګزران ګران شوی. نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل وی که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکړئ بس د دې له چې چا څه وس کېږي ورکړئ ولله چې ځي. صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي چا څه ورکړي پیسې وله ورکړې او د مکې نه یې څه کړله د مدینې منورې نه د مدینې نه را رخصت کړه. خو چې کله دا د مدینې منورې نه راتله که نه د یو صحابي و د هغه نوم حاطب بن ابي بلتعه حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا بدري صحابي دی بدر په غزا کې دی د نبي علیه الصلاة والسلام سره شامل شوی و. نو چې کله دا راتله که نه نو هغه ولې یو خط یو چوټۍ ولیکله او په چوټۍ کې ورته دا ولیکل چې نبي علیه الصلاة والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان یې تیار کړي داسې کسان لکه دریاب دی دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبي علیه الصلاة والسلام په خط کې دا ولیکل او دا دې ښځې له یې ورکړو دا به د ځان سره بوسي مکه کې به هلته هغوی ته دا خبر ورکړي. دا ښځه را روانه ده نبي علیه الصلاة والسلام باندې وحی راله جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغی وی د الله پاکه پیغمبره ستا راز پاش شو ستا چې د کوم راز خبره وه هغه مکې والو ته ورسېدله یوه ښځې سره خط دی او حاطب بن ابي بلتعه وله ورکړی دی او هغه ښځه به په روضه خاخ مقام کې روانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو درې صحابه کرام مقرر کړو حضرت علی رضی الله تعالی حضرت زبیر رضی الله تعالی حضرت مقداد رضی الله تعالی دې درې صحابه کرام ته اسونه توخیږي وخیږي سنت او شابه هغه خزه درنه غره خط مکی مکرمه ته ونه رسي اخطر مکی ته ونه رسي دوی ای پروزه خاخ کې به اعلان دی کوي نبی علیہ السلام ته سمته ویل پروزه خاخ کې به
لاندې کوئ. بس ښځه په اوښ باندې روانه وه، دوی اسونو ته وختل، را روان شو درې واړه صحابه کرام. او چې څنګه یې روزه خاه مقام ته راورسېده، ښځه یې هم هلته لاندې کړه چې ویې رسوله. بس اسونو نه راکوز شو، د اوښ مواري وله ونیو، اوښ یې ورله کېنه او ښځه یې ترې راکوزه کړه. ښځې ته یې ویې خط راکړه، خط راکړه. ښځې ویې زما سره خط نشته دی. وی خط در سره شته دی، خط راکړه. اوښ یې ورله ولټو، د دې چې کوم سامان و هغه یې تار په تار کړو، خط و د ښځې چې کومې کپړې وې د هغې تالاشي واخیسته، خط نشته دی. اوس خط در سره میلاویږي نه، ښځې ما سره څه شی نشته دی. علي رضی الله تعالی ته وفرمیل وی زما پیغمبر چې څه وایي هغه رښتیا وایي، زما پیغمبر تر اوسه پورې دروغ نه دی ویلي. او هغه و چې د دې سره خط دی، وی دا خط روباسه که نه قسم په الله کو ستا کپړې ایستل راشي، کپړې به در نه وباسم. کو ستا کپړې ایستل راشي په موږ که نه دا به در نه وباسم، خو دا خط په راکوي موږ ته. خط در سره شته دی، خو ته ډېر وایي چې ما سره نشته دی، خو زموږ پیغمبر ویلي چې دې سره خط و یقینا موږ ولټو چېرته شته دی، موږ خپل وس وکړو خط نشته دی. خو چې پیغمبر وایي خط ورسره شته دی، نو صحابه کرامو د هغوی د نبي علیه السلام په خبره داسې کلک یقین و، ستا سره خط موجود دی. ښځه پوه شوه چې په هېڅ حالت زما مخکې تلو نشته دی. نو دا کمڅۍ یې داسې اوچته کړه او د کمڅۍ د لاندې په دې ویښتو کې غوټه کړې وه. د سټ سره د کمڅۍ د لاندې په دې ویښتو کې دا تعویض ایښی و، داسې تعویض غوندې یې جوړ کړی و، دا خط نه دلته یې پټ کړی و. چې پټ کړ کمڅۍ ته یې لاس کړ، خط یې راویست، ور یې ولګو. چې ور یې وکړو هغې ته یې ویل ته ځه ته ځه. خط یې راواغستو، نبي علیه الصلاة والسلام ته یې راوړو. چې راوړو نبي علیه الصلاة والسلام خط کوله وکړه او ته پړاو شو. نبی علیه الصلاة والسلام حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی دا صحابي راوغوښتو. دا کار دی ولې کړی دی، دا کار دی ولې کړی دی. صحابه کرام څه غوسه دي. عمر رضی الله تعالی توره ورستلې د نبی اسلام ته بار بار وایي د الله پاکه پیغمبر ماته اجازه راکړه، د دې منافق دا سر ومه، د خو موږ سره ډېره غټه دوکه وکړله، ماته اجازه راکړه چې دې منافق نه دا سر والوزم. نبی علیه الصلاة والسلام دغه صحابي راووتو، حاتب ابن ابي بلتعه. وی حاتبه دا راته ووایه چې دا کار دې ولې کړی دی، دا دې ولې کړی دی. هغه ورته د الله پاکه پیغمبر زه خپله خبره کوم، خو په ما باندې تلوار مه کوئ، چې زه خپله خبره پوره کړم ما باندې تلوار مه کوئ. نبي اسلام ووایه ته څه وایي؟ د الله پاکه پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې ذره بره فرق راغلی، زه مسلمان یم. دا کار دې ولې کړی دی؟ د الله پاکه پیغمبر د یوې مجبورۍ نه مې کړی دی. د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی که نه، او هلته یې ښځه بچي پاتې شوي یا نور څوک پاتې شوي، نو هلته یې رشته دار شته، د هغې خیال وله ساتي. وایي زه د مکې نه راغلی یم مدینې منورې ته، خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي، او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي. په مکه کې زما هېڅوک نشته دی، ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي، هېڅوک نشته دی. د الله پاکه پیغمبر دا کار ما صرف د خپلې ښځه او د بچو دپاره کړی دی. ما وی چې نبي علیه الصلاة والسلام چې څه کړي دا به الله هسې کوي، زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه. الله نبي علیه الصلاة والسلام ته هسې فتح ورکوي، خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي، نو زما د ښځې او د بچو به لږ خیال ساتي، هغوی ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي، زما بچو ته هلته تکلیفونه نه ورکوي. دا کار مې صرف دې دپاره کړی و. ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی، زما دې خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل تا رښتیا ووایل، تا هم تا دا کار ته مسلمان یې، خو دا کار تا صرف دې دپاره کړه، تا رښتیا وویل، تا داسې وکړلو. عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وایي د الله پاکه پیغمبر سر ته هم دا منافق دی، دا منافق دی. نبی علیه الصلاة والسلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل یا عمره تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی، دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی، او د غزوه بدر متعلق الله تبارک وتعالی څه فرمایلي چې پکې کوم صحابه کرام شریک شو، تبارک وتعالی د هغې متعلق ویلي چې تاسو څه کوئ، تاسو جنتیان یې، تاسو جنتیان یې. دا جنتي صحابي دی او ته وایې چې زه ترې سر ومه، دا بدري صحابي نه دی. عمر رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده سترګو یې اوښکې روانې شوې، په ژړا شو او نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمیل الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ډېر ښه پوهېږي، ما غلطي وکړه، د الله پاکه پیغمبر زه پوه نه شوم. نو دا یو واقعه پکې داسې راغلې وه چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه متعلق چې ده صرف هغه خط لیکلی